پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته که څوک آواز وکړي یا چغه ورته ووایي نو هغې په قبر کې اوري او که نه. الجواب دا مسله موږ ځای په ځای درسونو کې ذکر کړې ده ښه تفصیلا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی خو په برزخ کې ژوندی دی. د برزخ ځان له ژوند دی دا د دنیا د ژوند په شان هم نه دی او د آخرت د ژوند په شان هم نه دی. دې ته ویلی کېږي هغه ژوند چې د دوو ژوندونو په منځ کې دی. یو ژوند د دنیا دی دا خو واضح دی موږ د یو پکې. دویم ژوند بیا د برزخ دی. په دې پسې دریم ژوند د آخرت راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ژوند باندې ژوندی دی چې هغې ته برزخي ژوند ویلی کېږي. او د برزخ چې کوم نعمتونه دي هغه ټول الله ورکړي دي د هغه اوچت شان او مقام او د اعمالو د لاسه. یو خو دا خبره یاده که چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ژوندی نه دی لکه څنګه چې په دنیا کې ژوندی و، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دنیا نه تلی دی لکه څنګه چې د هغه نور رونه پیغمبران د دنیا نه تلي دي. الله وی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. ای پیغمبر ستانه مخکې موږ د یو کس ته دې څه نه دي ورکړي چې هغه د همیشه په دنیا کې نو ولې که ته مړ شي دا مشرکان به همیشه پاتې شي. بل ځای کې الله وی کل من علیها فان، څوک چې دي دا فنا کېدونکي دي. نو په دې کې پیغمبر هم راغی ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، صرف رب العالمین پاتې کېدونکی دی. سورة الزمر کې الله ښه واضحه وی انک میت و انهم میتون. ای پیغمبره ته به مرې او دوی به مري. بیا دې مرګ ته او دې الفاظو ته داسې ویل چې پړده کېږي به او وصال یې وکړو او د الله ملاقات له ورغی. دا قسم الفاظ استعمالول نه دي په کار. دا د دې صوفیانو او د قبر پرستو دوی دا ټکي ډېر استعمالوي ځکه چې دوی دا نه مني چې پیغمبر وفات شوی دی. نو کله وی پړده شوی دی، کله وی وصال یې کړی دی، کله وی د الله ملاقات له ورغلی. واضحه خبره هغه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، د دنیا نه تللی دی، دنیوي ژوند یې ختم دی. که یو سړی وایي چې برزخ کې نو خو برزخ کې ژوند دی، برزخ کې ژوند دی، دنیا ژوند خو ختم شوی دی. او صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم برزخ کې نه دی ژوند دی، ولې شهیدان چې او دا نور مؤمنان چې کوم دي نو د برزخ ځان له ژوند دی هغه به په دې نه قیاس کوي څنګه چې دنیا ژوند دی او نه به دنیا ژوند په هغې قیاس کوي. صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین پیغمبر صلی الله علیه وسلم له غسل ورکړی که نه دی، کفن یې ورکړی که نه دی، جنازې پې کړې ده که نه، ښخ کړی دی که نه. ولې؟ ځکه چې هغوی ته پته و چې وفات شوی. که چېرته د هغوی دا نظریه وي چې دی ژوندی دی نو بیا ورسره ولې دا کار کوي. فاطمه رضی الله عنها ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد میراث یې ترې غوښتو. د هغې دا ذهن و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو به ده سره چې څه دا به موږ ته میراث کې میلاوي. نو صحابه کرامو ورته دا ونه وي، نو ورته ابوبکر صدیق دا ووایي چې نه جي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ژوندی دی او ته میراث څنګه ایلی نه. هغه ورته دا ووایي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې پیغمبران شاته په میراث کې څه شی نه پرېږدي. د هغوی نه څه پاتې شي ټولو خلکو لپاره دي. نو که چېرته د هغوی د عقیده وي چې پیغمبر ژوندی دی ورته ویلي به چې هغه ژوندی دی ته میراث څنګه غواړي. ښه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه کرام راجمع شو د څه دپاره؟ بل خلیفه یې غوره کوو. نو که چېرته هغوی ته پته وي چې یا داسې عقیده وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی نو بل خلیفه ته ضرورت څه دی؟ هېڅ ضرورت ورته بیا نشته ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی. دا د صحابه کرامو منهج دا د سلف صالحینو د دین د امامانو د څلورو امامانو د ټولو د عقیده او نظریه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، دنیوي ژوند یې ختم شوی دی. بیا اصل او بنیاد دا دی الله وایي چې مړي نه اوري وما انت بمسمع من فی القبور. ای پیغمبره ته اورول نشي کولی هغه چاته چې په قبرونو کې پراته دي. دا اصل دی او په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دننه راغی.
په قرآن او په حدیث کې داسې دلیل نشته په دې خبره باندې چې په هغې کې دی چې څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته آواز کوي یا چغه ورته وایي هغه یې اوري. هېڅ دلیل په دې باندې صحیح دلیل پې نشته. صرف دومره ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زموږ درود او سلام رسي. هغه ورته څنګه رسي؟ ملایکې رسوي. حدیث کې دا دي. د دویم حدیث ته غوږ کړئ، امام ابو داود راوړی، رد الله علی روحي. ما ته چې کله درود او سلام راورسي نو الله څه چلو کړي؟ روح واپس کړي. دلیل به څه دی؟ روح پکې نشته. دلیل به دې دی چې روح پکې نشته. دنیوي ژوند په شان ژوند یې نه دی. صرف دا مسله ثابته ده. او بله به داسې ووایو که چېرته لکه اوس بعض مولیان وایي چې نه پیغمبر باندې چې څوک سلام او درود وایي هغه یې اوري. که چېرته څوک وایي چې نه زه ثابتوم او د یو ځینې دلیل راوړي او بل ځینې دلیل راوړي، نو بیا به هم صرف د دې مسلې دپاره ثابت شي. دا به استثنایي حالات شي. لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې کله مړی ښخ کړی شي او خلک ترې واپس شي نو څه کېږي؟ د قدمونو آواز اوري، کشار یې اوري. دا استثنایي حالات دي، هر مړي باندې راځي. نو دغه شان به موږ ووایو چې د پیغمبر دپاره دا استثنایي خبره شوه چې څوک په هغه سلام ولیږي نو هغه اوري. خو د دې نه بیا هم دا نه ثابتېږي. که چېرته دا ثابت شي هله، خو د دې نه بیا هم دا نه ثابتېږي چې ته ورته یا رسول الله مدد وایه او شفاعت ترې غواړه او یا نورې چغې ورته ووایه هغه یې اوري. په دې باندې هېڅ دلیل نشته.